پاکستاني طالبانو تېره میاشت په 315 اتیا بریدونو کې د پاکستاني رژیم د امنیتي ادارو له 600 ډېرو کسانو ته مرژوب لاړولې. د پاکستان د طالبانو غورځنګ اړوند عمر میډیا د یو ځانګړي انفوګرافیک په خپرولو سره ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو ځواکونو په تېره مارچ میاشت کې په ټولیزه توګه 315 اتیا بریدونه کړي دي. راغلي معلومات ښیي چې د پاکستاني طالبانو د عملیاتو تمرکز تر ډیره پر قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا و چې پکې سویلي وزیرستان د 1 اتیا بریدونو په درلودلو سره په لومړي او شمالي وزیرستان د 9 بریدونو په درلودلو سره په دویم ځای کې راغلي دي. پېښور، باجوړ، خیبر او ډیری اسماعیل خان هم د سختو جګړو شاهدان وو. د دغه ډلې عملیات یوازې پر پښتونخوا محدود نه وو، بلکې په سویلي پنجاب، ګلګت، کویټه او مکران کې هم د بریدونو خبرونه ورکړل شوي دي. د خپاره شوي انفوګرافیک پر بنسټ په دغو عملیاتو کې د پاکستان پوځي رژیم بېلابېلو امنیتي ادارو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د راپور پر بنسټ د پاکستاني رژیم اړوند ادارو 255 تنه وژل شوي او 315 نور ټپیان دي چې په مجموع کې 610 تنه کېږي. په نښه شویو کسانو کې 232 تنه پولیس، 220 تنه پوځیان، 155 د اف سي منصوبین او 23 د استخباراتي شبکو غړي شامل دي او همدارنګه 14 تنه دولتي کسان بیا ژوندي هم نیول شوي دي. د شنونکو په خبره د پاکستاني طالبانو وروستي بریدونه او لویوالی دا ښیي چې یاده ډله د پاکستاني ملت له منځه راپورته شوې او د خلکو پراخ ملاتړ له ځان سره لري. اول دا څرګندونه کوي چې ټي ټي پي په پاکستان کې په پراخه کچه حضور لري او په پراخه کچه د پاکستان د ولس ملاتړ ورسره ده او هغه د جغرافي واقعیت او حقیقت ده. د دوی فزیکی حضور، د دوی نظامی ځواک، د دوی ولسی ملاتړ څرګندوي. دویم کال را شروع نه ده، دا راتلونکی کال به د پاکستان د رژیم لپاره، د پوځي رژیم لپاره یو خونړی، وحشتناک، دهشتناک او له بریدونو نه به ډک کال وي. د جنگي تکتیکونو له پلوه په دې میاشت کې تر ټولو ډیر 107 تعرضي بریدونه هم شوي دي. ورپسې د نښه ویشتونکو یا سنایپر او د لیزر بریدونو کچه هم خورا لوړه وه چې شمېر یې 90 ته رسیږي. پر دې سربیره له ګوریلایي بریدونو، بمي چاودنو، میزایلو او هدفي بریدونو څخه هم کار اخیستل شوی دی. پاکستاني طالبانو په دې میاشت کې د پاکستاني رژیم ځواکونو 49 پوځي وسایط، 10 پوځي ودانۍ او 2 د جاسوسۍ کمرې یا سی سی ټي وي له منځه وړي دي. د دې ترڅنګ د اوبو او د برېښنا 19 سیسټمونه او 6 کوادکاپټر ډرون هم تخریب شوي دي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ همداراز ویلي دي چې په دغه موده کې د مخامخ جګړو پر مهال 33 میله بېلابېلې وسلې، یو ډرون، یو راکټ لانچر او یوه دهشکه هم ترلاسه کړي. دغه راشنونکې خبرداری ورکوي چې روان کال به په خیبر پښتونخوا سربیره د پاکستان نور ایالتونه، ښارونه او سیمې د پاکستاني پوځي رژیم لپاره له بریدونو ډک کال وي. ولس به دغه مقدس جهاد چې پیل شوی او ټي ټي پي دغه جهاد پیل کړی ده، دا به خپل بریدونو ته په مختلفو ځایونو کې ادامه ورکوي او دغه جهاد به په لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او نورو سیمو ته لا پسې وغځېږي. د دې ترڅنګ په زیاته کچه مهمات، نغدي پیسې، مخابراتي وسایل او نور نظامی توکي هم د پاکستاني طالبانو تحریک د ځواکونو لاس ته ورغلي دي.